ترڅنګ مې ګلالي ځوان ولاړ دی دا هم په ریړه باندې سبزیجات ولاړ دی کالو کار زړې وسو وګورم چرګان تا کله لیدلي چرګان سړی او ټي وي کې شین ځای لیدلی خو دې ته لیدلي دا کډه نه وړو دا اوس کومې خوا نه پیدا شو یاره دا ماډل سړی چې نغمه سیل کې څوک مینه نیولې محبت خپه را نیولې وګوره غریبو ته مې خپه یې الله دې خوشحاله کړه دا ونې سړی مریض د شفاخانه کې وینې وراچول چرګانو وینې وراچول ټوله شپه چرګان اذان نه کول دغه دی واده دې کړی نه واده نه دی کړی اوس چې واده نه کړی دیني سم واده به ونه کړي تاسو کنه نه کړی ها دا ونې سړی واده نه کړی خو د سوال پټه چې دا ماډل سړی ها سلامونه د پامیر هندارې درنو او زړه ته راتېرو مینهوالو ستړي مه شئ جوړ په خیر هیله ده چې ټول به راته روغ جوړ اوسئ خوشحاله به اوسئ او د ژوند په چارو کې به برلاسي یاستئ خوږو مینهوالو راغلي یو چمتلي ښارګوټي ته دلته به له بېلابېلو هېوادوالو سره دلته مرکه کوو او په دغې مرکه کې به را سره ګران استاد ښاغلی رحمت دا به موږ سره ملتیا کوي دا به هم هېوادوالو سره ګپ شپ لګوي ټوکې ټکالې به کوي تاسو به د ده نورې خپرونې لیدلې اوسي تا ته هرکلی وایم ته ستړی مه شې جوړ په خیر په خیر اولې چې موږ دې ته تشریف راوړو والا ډېره به روغ لره خیر وسي او دې ته راغلې مننه د وطن د چنتالي کور دې ودان سلام بس طالبان سره خو کې چې موږ ته خیر وسي خیر وسي مننه کور دې ودان رحمت استاد ډېره مننه درنو لیدونکو ځنډ ته نه پرېږدو ځو خپرونه پیل کوو خپرونه کې را سره تر وروستیو شیبو پورې پاتې شئ د دغې خپرونې کوربه زه مشفق الله صمیم یم او د کیمرې په برخه کې بیا را سره ګران ملګری نعیم جهان صاحب ملتیا کوي ځو خپرونه پیل کوو ځه چې ځو خفه خو نه یې نه بس څنګه خفه یې راځه چې ځو راځه دلته یو دکان ته راغلو البته جوس فروشي ده ملګری را سره تاسو څنګه ولاړ دي سره به درته لنډه غوندې مرکه وکړو موږ سره پاتې شئ سلام سلام شي جوړ په خیر مهرباني خلک خلاص خیر وسې ډېره مننه خوشحاله اوسې نوم دې څه شی دی کامران خانه تخلص شته او همدرد همدرد تخلص خپله دی ښې او که نه بل څه ده ته نه خپله مې ایښې خپله دی ښې یعنې په ځان دې خرچه کړې او بلکل خرچه دې خبر ده مله د خیر خیرت دې کړی د شمر سره کړی ده شکر دې خیر دا خاوره خو به نه خوري دا سړی سیستم خرابېږي ته نه څه خبر چې دا خاوره خوري ته لږ موږ پرېږده مرکه سړی و امي خوړو یا پین کالي وته اوس غم ته چې بیا مې کالي خرابېږي مرکه ده مرکه ښه لږ صبر وکړه ښه همدرد صاحب لوړ زده کړې تعلیم چې کوي والا تعلیم نشته خپله دکانداري کوو بس سهار روز او ماښام ځو خپل کور ته بس دغه تعلیم دی زموږ بس حلال رزق پکې ګټو بس مکتب ته راشئ او مکتب ته راشئ چې راغی پلار ورته ویلي رالې مکتب مې خوښ دا اوس اوس کومې خوا ته راغی دا بور څه دی لکه په وسیل لاس ګاډي دا مرکه یې داسې چلې دلته مرکه روانه بس ما دم پکې ور وخلل ما ته وخت راکړه دا خو خوشحالي راشي په دنیا کې دا سال دی چې چرګان خبر نه من انسانان د کومه مرکه غب شپ چرګان تا کله لیدلي چرګان سړی او ټي وي کې شین ځای لیدلی خو دې ته لیدلي دا کډه نه وړو دا ځان ته مونچیتوب کوي کار کوي دا وسیلینو بیلر پکې راولا دا وسیلینو بیلر دی دا ته وګورې دا خدا دې مشرا دیوالی ته سره ګران کار دی چې کوي یا لکه ډبل بیډ بالا خو ته بلکل همدرد صاحب دا چې تعلیم دې نه دی کړی ولې دې ونه کړو تعلیم والا جنګونه ول اکثره غریبي او وسم پیدا نه کړو ورته چې تعلیم هم کړی بس اول سر کې چې و دغه لاسګاډي سیسټم هغې نه بیا دی خو لږ شان دی خدای دکان نه کړو بس
بس دغسې کارونه دي نو اوس خدای دې زی ته څه کم ورسولو کارونه دي اوس کارونه چېرې ښه دې ورته دي ویل؟ شکر دی نرانو کارونه دي ښځو کار اوسني وړ کې ښځه کارونه هم کوي نرانو کارونه هم کوي څه وکړو اوس تا ته موږ نایان ښکارو که څنګه کار بار شي کوي دوه سپین پیدا کړي هماغه په جنګ اچو نور کار بار نشته ایته باندې موږ یو سپی موږ ټوکرۍ کې جاګ جوړو چې افغانستان کې خدای موږ وګورو تاسو خوشحالي خدای راوستي وګوره ګپ شپ دی کاړي دی ملګري دی انډیوالان دي بالکل صحیح خبره هغه دکان کې ناس جوسه دکان کې ناس ورو خاصار روان دي ورو د خپل د جوسه وسات دی دا بل وروړي مسات دی بالکل او وګوره کته تو ګاف درګې شي کوم یو غره پیدا شو تل ګلار شو وروره ته مونږ پرې را دامه راکېده همدرد صاحب څه هیله لري څه ارمان لري چې هغه پوره شي والا ارمانونه خو ډېر دي پوه شي بس دغه ارمان د ارمانونه ډېر زیات دي داسې حوصله ارمانونه والا نه پوره کېږي هم نه بل چې کوم ارمانونه دي هغه د کاروبار سړی جوړي بس واده وکړي لین برابر شي واده نه کوژدن مې کړی واده مې نه دی کړی دا خو کومه راته وي چې دوه وادونه کړي دریم ټیم بس ده نه نه وادونه هم نه دي کړي لکه دې په راډا کوژدن هم کړی دا واده هم نه دی کړی ها او دا کوژدن چې سره کوم په خیر تېره شو داسې به خدای واده به هم تېر کړي یو ورځ به وي انشاءالله ان شاء الله کېږي زه خدای مهربانه دی الله کاروبار دې څنګه دی راضي شکر دی راضي و پوه شي او لاک شکر دی کاروبار روان دی خلک وایي دا ډېر ټوکي دی جالبې خاطرې ټوکي ټکالې وي دا ارزښت زیات دي تا نه به یو جالبه خاطره والا ټوکې خو موږ ته نه راځي ټوکي زموږ مرګله و در سره ویې کړی ټوکې دا اوس چې لاړ او زموږ مرګله دی هغه د مونچیتوب کار کوي نه څنګه ملګری چې راغی بس دا خبره دغه والا ګپ شپ پر ګپ شپي دی که نه ځکه تاسو دا ټول انډیوالان هم ویې خندول ځکه ډېر زیات یې وخندول را پنجه که یاره خیر خوشحاله اوسې مننه کور دې ودان شوخي مې در سره وکړه روسۍ کې دنه پیغام او روسي پیغام لري والا پیغام به څه ولرو بس خوشحاله یو چې تاسو رالی زمونږ هغه هم وکړه خیر اوسې کور هم ودانه چې زمونږ تپوس هم وکړو مهرباني یو جهان مننه مینوالو بیا هم ستړي مه شئ جوړ په خیر تر څنګ یو ځوان چې په ریډه باندې کاروبار کوي ترکاري باب خرڅوي د سره به هم درته لنډه مرکه وکړو چې د ده دغه کاروبار څنګه دی او کوم ذره ګټه ورته کوي نه کوي دا ورته پوښتنې ته کوم سره پاتې شي سلام سلیم شي جوړ په خیر نوم څه شی دی اکرام الله خانه څنګه یې وختونه څنګه تېرېږي ژوند څنګه روان بزل یو بس خیر خیرت ښه تېرېږي ډېر ښه خوشحاله اوسئ اکرام الله خانه تعلیم دې کړی دغه تعلیم خو نشته تعلیم ولې خیرت دی ها پناسه سودا نه کیږي ولار څه کېږي ور خدای پاک دا لاله ځوانان تاسو اجازه راوسه وګیو اجازه خو دې کوم خان راغلی څه کارای موږ هم څه وکړو د ملګرو لونه خوشاله شي دا ځوانان خوشاله شي کوم سړی خرګاډي چلول خو ته شوتل پخ کړي ما کاروبار د ګودي شوتل ته پخ کړي دا سړی هم خپانه سره غریب نو سړی ګپ شپي دی ها ګم شوی دي ما د سره خبرې وکړه خپل نور خی دکانداري وروره برکه روانه ده خاطر تل مو پرې د سره لګو خبرې کوو څه خیر موږ هم پکې لګو موږ ته وخت راکړي چې موږ هم لګو تا دا هم وخت دا خپانه لکه خاورې جوړې دي خپانه دا دوه کالو کې د خاندل نه په خاندان کې دا خوشاله ده بس دا هم دی او دغه خبره یو هنر دی چې څوک خندي دا خوشحالي چې چا په راولي دا خپګانو هم ورکړو چا سره ګورې کوم سړی وغه خسه وخت دې د بخار ته ګل پوش کچ وغه نو دا خو ته تپریدا اکرام الله خان تعلیم دې مونږ کې او په ریډه باندې دا کاروبار کوي ترکاري باب خرڅوي څنګه دی دا کاروبار دې څنګه دی بزل دی بس گزارې کوي گزارې پکې روانې دي ژوند نه خو راځي ان شاء الله واده دې کړی ها واده څو کلنۍ کې وکړي یا وادم کړی دا پنځه کلنۍ کې کړی ها په خپل خواخه دی وکړي کنه د مور پلار مور پلار په خواخه خوشاله اوسئ سارمان لري چې هغه ارمان دې تر اوسه پوره شوی نه وي او ته دغه کوي ته به تلاش کوي چې دغه ارمان ته ورسېږم تا به کوم وي ولا ارمان خو نو نشته نو سارمان به وګورم
نه ځینې خلک وایي چې زما ارمان دا دی چې زه یو ډاکټر شم انجینر شم یا دا شم یا هغه شم یا ته وایي چې یو ښایسته کور ولرم یو موټر ولرم. ارمان په دا په زړه ارمان وای واده ته مو کو ټچ موبایل ته والده وته دا وګدا چنه چورو ډبه وګدا ځوانان دي چې خوشاله مزګری دی ورو چن تر کې خو لګي चलिए गाना वो कभी सड़े दे هو کنه پښ کوم سره ته تبرد چې جوړ دا روجا کې خرابانه سور او خرن ولې زه روجا خورم था خوانه کې جنت اکرام الله جانا ما خپل پښتون ته راځو کنه لکه ارمان یو څوک وایي چې زه ارمان لرم موټر ولرم یا ښایسته کور ولرم یا دا یا هغه بیا انجینر شم ډاکټر شم دې کې طبعا یو څه ارمان وي ډاکټر نو خبر وته وسول مقصود مر دی نه بدون د ډاکټر نه نور څه ارمان لري په ژوند کې لکه یو ښایسته کور یو ښایسته اولادونه یا مثلا الله ما ته وسو توفیق توان راکړي زه دغه کومه مدرسه جوړه کړم یا مکتب جوړ کړم دا څه ارمان نشته. دا اوس خبر نه سړی اوس مدرسه شي جوړوي اوس نشته ها خوشاله اوسې کور دی ودان خلک وایي دا ډېر عاجز غوندې دی او د دې عاجزۍ تر څنګ ډېر ښایسته ټوکې ټکالې کوي او ګپ شپ خلکو سره لګي نو ته یو ټوکه یو جالبه خاطره شی ولا ټوکې ولا نشو دا سړی ټوکې کولې لاړو موږ نشو نو هغه نه پوهېږم چې کومې خوا نه پیدا شو وساده څو ټوکې وکړې لاړو تا نه به واورو ته یو څه ولا ټوکې نشم کولای نشي کولی ها دا سړی دی دا سړی څنګه خپاره نه ولې به وګوره غریب څنګه مې خپای الله دې خوشاله کړه دا ونه سړی مریض شپه خانه کې ویني ولا چول چرګان ویني ولا چول ټول شپه چرګان اذن نه کول او دا خلک خوشاله شو نه دې ژوند خلک وایي چې دا ګپ شپې دی دا لګم چې پیدا سړی دی هغه تل دا ډېر ګپ شپ نه ده روز نه دی راغونډه بس صحیح ده ها خوشاله اوسې اکرام الله جانا خدای دې خوښ لره ملګري سره ګپ شپ وکړه دا پیغام دا څوک وي او کوم دا موچې دی ملګری هم دی هغه محبت بیا سیده نو زه ما نه پېژندلو ځکه د کومې خوا نه پیدا شو بس راغی څو ټوکې ټکالې سره وکړې خدای دې وکړي چې خفه شوی نه اوسې وروستۍ کې دا پیغام او پیغام دې څه دی هېوادوال ته څه پیغام لري ولا پیغام به څه وځي د پامیر هندارې درنو مینوالو بیا هم ستړي مه شئ جوړ په خیر هیله ده چې ټول به راسره ښه اوسئ تر څنګ مې ګلالی ځوان ولاړ دی دا هم په ریړه باندې سبزیجات ولاړ دې کالو کار زړې وسو وګوره اوس دې کومې خوا نه پیدا شوې مې ته رو مجبل خانه راولګېده زه هر وخت د اډوکې ځان نه مه جوړه په وریجو کې دا ملګری هم په ریړه باندې سبزیجات خرڅوي د سره به هم درته وغږېږو لنډه غوندې مرکه به درته وکړو ستړي مه شئ جوړ په خیر څنګه خیر ډېر جوړې خوشحاله اوسئ کور ودان نوم دې څه شی دی نوم مې فرید الله دی فرید الله تخلص لري تخلص به مې فرید افغان فرید افغان فرید الله فرید افغان ها ماشاءالله ډېر ښایسته نوم دې انتخاب کړی ځان لپاره خپله دې انتخاب کړی که نه بل چا دې انتخاب کړی خپله مې انتخاب کړی دی ها ماشاءالله کاروبار څنګه دی بس شکر دی کار روان دی ها کار روان دی تعلیم دې کړی تعلیم مې نه دی کړی ولې بس پاتې دی نو تعلیم ها تعلیم دې پاتې دی ولې دې تعلیم پرېښی دی ولې دې تعلیم ونه کړي بس تعلیم په دې پاتې رسېدل د غریبي د بل خانه وروره خامخا تعلیم پاتې کېږي نو مجبوري شوه خامخا هم دغې لیړۍ ته راووتو لګي ورنپکه به وګټو بچو لپاره داسې خو نه دی که نه ژوند نه راځي ژوند نه خو شکر دی الحمدلله راضي یم که نه ښه زه ډېر ښه دا مهمه خبره ده چې یو څوک په خپل ژوند باندې راضي اوسي دغه دی واده دې کړی نه واده نه دی کړی اوس چې واده نه کړی دین سم واده به ونه کړی تاسو کنه نه کړی ها دا ونه سړی واده نه کړی خو د سوال پټه چې دا ماډل سړی ها او واده ته باندې دی واده ته مو کوټه موبایل ته والي دی دا باندې کې سړی وروره جان په واده کې چا نه پرېښودی په غوري درې درې کېنئ دا مهمه خبره ده دا رقم خو ما ته واده کې سي ما ته MP3 چالانه کې ولاګ ډولې ته وهیږم دا ملګری کومې خوا را پیدا شو بس هسې ګپ شپ دی مړه چې خو ګپ شپ چې خو به لګوي که نه مازدیګری دی مازدیګری دی که نه خپل هم دی لکه خرګاډي چارجر خوشحاله اوسې داسې ګپ شپي سړي نه نه پرېږده داسې اوس وغږېږي که نه کوه ګپ لګوه دا د ون سره چې په شخانه کې پروت دی ما باندې سونه کېات خطرې دا وته خوشاله شي خوشحاله شو نو لکه بلبل نرو
پرېږده لګیا نه ګپ کنه لګي ته هیڅ هم نه وایي یاره څه به ورته وایي خیر دی موږ به لږ احترام وکړو کنه دا مهمه خبره چې احترام ادا احترام به لږ وکړو مشر دی مشر دی احترام به وکړو خوشاله اوسې ګړې څو خرڅوي جړې 4 روپۍ خرڅوو دې ته څه وایي دې ته ورخاړه وایي او په انګلیسي کې ورته څه وایي انګلیسي کې چې د خیر سره انګلیسي کتاب مې ولې بیا به درته چې دغه ورته وایي دا کوم یو راته وایي چې په انګلیسي کې زیات تکړه دی ها دا ګړې په څو خرڅوي د ګړې سیده 2 روپۍ خرڅوو 2 روپۍ او دې کاکا ته وایي په څو ورګي ټول خیر سره چې سره کوم د چړې لاندې کېږي دا چړه داسې ده کنه بیرته بېده سي راکاږو خوشاله اوسې فرید الله جانا کار نم راځي کار دې مخدي ان شاء الله نور کاروبار ته دی لیوالتیا خو نشته دی ولې نشته کاروبار د څه کاروبار پیدا شو راته وځي دغه لیړه پرېږده ما کاروبار کوم خو دې لګ دی زه خیر وسې ډیره مننه نه خیر هله وای دا ډېر ټوکی دی ټوکی ټکاله ډېر کوي مثلا غپ شپ ډېر لګوي یو ټوکه ټکاله وه ټوکه ټکاله نه راځي راته سره ته به مې خو یو پیغام ورکړ هیوادوال ته پیغام څه دی وطن خو دا پیغام دی وروره وطن خو ښه په طریقې را باندې روان دی الحمدلله د الله ناراضي او کاروبار هم ښه دی ان شاء الله تعالی دې ټول مسلمانانو ثواب وکړي کنه ډېر خلک داسې زوبل دي دلته چې ګورم په دې بازار کې ډېر خلک زوبل دي ولا که دې داسې داسې اوس دې دلته ورته ګوره چې 10 روپۍ نشي ګټلی پس د دې خلکو سره دی دا هغه داسې ورور د خلکو سره دې مرسته وشي مهمه خبره ده مهمه دا خبره چې د خلکو سره دې مرسته وشي او کاروبار دې ورته جوړ کړي ان شاء الله یوه لاره دې ورته جوړه خیر وسې کړي ډېره د حکومت مننه نه همدا هیله ده خیر وسې کور دې ودان وا دې اورېده بس خدای دې خوشحاله را خوښ اوسې او مرکه نه ډېره مننه مننه تاسو نه دې مننه چې موږ سره دې مرکه وکړه لږ ټیم دې راکړو مننه وګو مینه والا بیا هم ستړي مشئ جوړ په خیر تر څنګ مو داسې یو کاکا ولاړ دی چې هغه دغه په ریړه باندې خپل روزګار کوي خپل بچیانو ته نفقه ګټي جوس هم خرڅوي د جوس تر څنګ یخني داسې یخني خرڅوي چې له ډېرو لرې ځایونو نه خلک ورته راځي او خوند ترې اخلي د سره به هم درته یوه لنډه غوندې مرکه وکړو ټوکې ټکارې به ورسره وکړو د دوی په ژوند به وغږېږو چې ژوند یې څنګه تېرېږي کاکا ته دا په لومړیو کې سلامونه جوړ په خیر ستړی مه شئ خاص دی کراري د وختونه هم ښه دي ژوند ښه روان دی ډېره مننه خدای دې خوشحال لره نوم دې ووایه لیدونکو ته نوم دې څه شی دی زما نوم خو بابا درویش دی بابا درویش ماشاءالله ښه نوم دې بابا درویش دی او نوم د بابا درویش ښه نوم به در باندې چا ایښی پلار مور را باندې ایښی دی نوم ورباندې مکتب معلم ایښی دی مکتب باندې د جمعیت مولا خپل مور او پلار را باندې ایښی او داسې معلم ته پرې کې والان سره په دیواله وړي دا رقم ته ګوره کرال دا ګوره بابا درویش نوم خیر ماشومانو کې حساب خپل هم دې لکه لوښو پیره کې دا اوس کومې خوا نه پیدا شو یاره دا ماډل سره چې نغمه سیل کې څوک مینه نیولې محبت والا نو وګورم چې دا اوس څنګه شو یو خطر ها بابا درویش دا تخلص در باندې خپل او مور او پلار را مور پلار در باندې خده خوشاله اوسې کاروبار دې څنګه دی خدای شکر د گزاره ژوند ناراضي الحمدلله بس ډېره ښه ده دا مهمه خبره ده چې سړی د الله نه او د خپل کار نه راضي باید اوسي تعلیم خو به دې کړی وي که نه هو تعلیم مې نه هم پورې کړی دی ښه ډېر ښه تر نهم صنفه پورې تعلیم خو کړی موږ پاکستان کې هغه مهاجرینو ښه او د مهاجرو دې نه موږ اخوا په بیا دې زده کړو ته زړه ښه نه کې چې کړی دی بیا داسې زمینه داسې مساعده نه شوله بس د کور مشر شوم بس بیا مزدوري کوله بس خویندې ورونه ور په غاړه ښه بس بیا ما غو ساتل خوشاله اوسې د کور مشر شو ټولې ښځې په نسوار راوستلې دا خیر دی دا سوال ښه شي لږ ګزاره وکړه لږ ګزاره خبرې ما کوه لږ ګزاره وکړه دغه یخني څو ورکوي یخني پیاله موږ یو کوپ په 10 روپۍ ورکوو ښه او ډېره ښایسته یخني جوړوو او که نه مخکې ما یادونه مو وکړه چې ځکه ډېره خوندوره او مشهوره دغه ده. او تر څنګ یې جوس څنګه د جوس ګیلاس په څو جوس هم 20 روپۍ 50 روپۍ چې څوک یې سخت ته جوس غواړي څومره هغومره انشاءالله چې دا به مې دغه غوندې یخني غوندې ذایقه دار وي بالکل خوندور تاسو ته جوړوي شو کېنې ولې نه خیر اوسې تاسو د کور ودانې خوشحاله اوسئ واده خو به دې کړی وي که نه الحمدلله واده م کړی بچیان لري ډېره بچیان نه لرم نه لري زه الله دې الله تعالی دې یک صالح بچیان درته درکړي او نیکه عمره ته دا څه وایي مېلا دې بچي ورکړي اوس په غاړه لاړ شوی دی دا اوس ته ګوره ښه
ته لږ پرېږده چې دا خیال چې لږ مازدیګری دی دا خلک دا وړکي وخاندي خوشحاله شي او خپه کړي خفګانونه بس خبره الله دې بس خوشحالي راولي امین کې وطن بس کې امن دی الله دې غیبي سپینې جنډې لګېدلې دي ګلان راټول دي دا پکې څنګه ښه ښکاري لکه معدې شربت الله ډېر کم شوي دی زه پوه نه شوم چې دا اوس خوشحاله اوسي د ورځې څو روپۍ دیړۍ کوي ښه ده دا 200-300 روپۍ پیدا کېږي 200-300 راضي خو یې انشاءالله په دې 200-300 بس ښه ده نو ګزاره کوو الله نه به هر وخت به راځي بس ښه دی بس که د دې نه علاوه یو بل کاروبار یو ښایسته کاروبار درته پیدا یاره شي چې ماته یې راکړي نو ډېر به ښه شي ماته یو دوکان جوړ کړي زه یو وزر یم او بچیان مچیان یم نشته دی ما سره دا کومک وشي زه ولا ډېر مجبور یم زه ډېر ښه اشپز یم نړیوال ما په کراچۍ کې ما په ګلګیت کې ما کارونه کړي دي هوټلو خو به دا دی چې زه اوس یوازې یم ما دپاره یو کار یو دوکان ماته راکړي زه ډېر به الله انشاءالله زه خدای مهربانه دی کور دې ودان خلک وایي دا یو ښایسته ټوکې ټکالې کوي یو ټوکه د لیدونکو ته وړاندې کړي زموږ لیدونکي به تا ته پته وي یو ښایسته یو ټوکه به ورته وکړي هغه یو کور ته غله اوښتې وه غله اوښتې وه غوړ سامان یې را جمع کړی و اخره کې دغه کور والا زنانه چې وه د هغې په غاړه کې د سرو غاړکۍ وه وایي یاله دا را خلاصه کړه د غله ورته ویل د ښځې ته هغې ویل ماما دا خو راله پرېږده که نه وایي زر را خلاصه کړه ماني دې رانه غوښتې معنی دې رانه غوښتې خیر وسي کور دې ودان وروستیو کې د نه پیغام او پیغام څه لري هېوادوالو ته بس زما پیغام دا دی چې اتفاق دې وکړي یو بل ته نیتونه نه بدوي که غریبي وي که هر څه وي که نه د الله د لورې ده او بس اخلاص یو بل سره وکړي او یو بل سره ډېره مینه وکړي هسې فاني دنیا ده بس راشي او بس ډېر اخلاص وکړي یو بل سره مینه محبت وکړي یو بل عزت وکړي مهمه خبره ده خیر وسي نړۍ مننه کور دې ودان تا ته ښه کاروبار ښه ژوند الله مو خوشحاله او کامیاب ډېره مننه ډېره مننه د پامیر هندارې درنو مینوالو هیله ده چې موږ سره مو بېلابېلې ویډیوګانې کتلې اوسي او خوند مو ځینې اخیستی وي واقعا چې رحمت استاذ د ژوند مالګه ده واقعا زه په خپله ډېر زیات وخندولم تاسو لیدونکي به هم ډېر زیات خندولي اوسئ موږ سره چې کوم هېوادوال هلته به مونږ لیدلي په مرکه کې تاسو به لیدلي اوسي هغو به راټولېدل هغو به هم خندېدله نو خوشحاله اوسئ رحمت استاذ تاسو خوشحاله لري الله دې امینوال هم خوشحاله لري ټول نام خدا ته ګلان راټول دي دا خو ستا برکت دی که نه یاره بس تاسو دې د کمرې راوړي زموږ صفات خیر وسي مننه د پامیر هندارې درنو مینوالو دا خپرونه په همدغه ځای کې پای ته رسېږي تر بیا بلې خپرونې پاک الله عمل ښه وختونه ښې شوي